کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسئولیت ورونو. امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت معارف و شرکت افغان پست به هدف فراهم آوری سهولت‌های بیشتر برای دانش آموزان از جمله فارغان مکاتب و مدارس، تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان ریاست نتایج و شهادتنامه‌های وزارت معارف و شرکت افغان پست به امضا رسید. در مراسم امضای این تفاهمنامه که رؤسا و معینان هر دو اداره حضور داشتند، از جانب وزارت معارف الحاج مولوی عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت و از سوی ریاست افغان پست مولوی رحمت الله مکی رئیس آن اداره این تفاهمنامه را امضا کردند. رئیس افغان پست گفت به اساس این تفاهمنامه شرکت افغان پست متحد است تا زمینه دسترسی فارغان مکاتب را در ولایات مربوطهشان به اخذ شهادتنامه ها فراهم سازد. جدین بعد با افغان پست د 12 شهادتنامه په هر ولایت کې اخذه کوي، یعنی یو هیوادوال کولی شي چې په هر ولایت کې زمونږ په ټولو ولایتونو کې مرکزونه الحمدلله شته. په غټو ولایتونو کې زمونږ بیا په شهري پوستخانې دي، په بعض ولایتونو کې 2-3 شته دي، بعضې کې 4 پورې شته، او یو خو خامخا شته چې غټ مرکز هلته عمومي مدیریت ده چې هغه به په امریت بدلیږي انشاءالله. نو موږ هیوادوال کولی شي چې په مرکز په هر ولایت کې په 4 ولایتونو کې هغه څه وکړي، د خپل شهادتنامې هلته ورم کې اخذم کېږي او بیرته توظیم د هغه ځای نه کېږي. آینده کې که وزارت محترم د معارف دا ښه وګڼله او هلته سهولیاتو دپاره موږ په برنامو باندې کار کوو. موږ په ولسوالیو کې د افغانستان په 340 ولسوالیو کې نو هلته موږ مرکزونه لرو، هلته موږ مرکزونه لرو په هر ولسوالۍ کې. هغه بیا کیدی شي چې هلته خپل شهادتنامې یا رفع د تعلیق هغه هلته ترلاسه کړي او توظیم شي. وی اصلاح شهرت و رفع تعلیق اسناد فارغان را از موارد دیگر این تفاهمنامه دانسته که آنان می توانند از طریق افغان پست در ولایاتشان اجرا نمایند. از سوی دیگر مولوی عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف ضمن تمجید از همکاری اداره افغان پست از مسئولان ادارات مذکور خواست تا با ایجاد سهولت‌ها در امور مربوطه فارغان را یاری نمایند تا از ضیاع وقت و سرگردانی آنها جلوگیری گردد. دغه دوه خدماتي وزارتونه لکه د معارف وزارت سده او د مخابراتو د ټکنالوژي وزارت دا یو تړون کوي، یو تفاهمنامه لاسلیک کوي، یو لاسلیک کوي، یو تعهد کوي ترڅو د افغانستان د مظلوم ولس لپاره، د افغانستان د ځورېدلي ولس لپاره، د افغانستان د مجاهد ولس لپاره، د افغانستان د غیور ولس لپاره خدمات په اساني ډول وړاندې کړي او د دې ولس خدمت وکړي. محترمو، مشت نمونه خروار است. له همدغه مجلسه دا معلومیږي دا مجلس د موږ د کارو لپاره یو برعت استحلال ده. دا مجلس د موږ د کارو لپاره یوه مقدمه ده. دا مجلس د موږ د کارو لپاره یو نمونه ده. دا مجلس د موږ د کارو لپاره یو سمپل ده چې موږ به الحمدلله، موږ به انشاءالله د مسلمان ولس لپاره، د افغانستان د غیر ولس لپاره خدمات په اسانی ډول وړاندې کوو. معین تضمین کیفیت همچنان از هر دو نهاد دولتی خواست تا به مواد و محتوای تفاهمنامه متذکره پابند بمانند. در این مجلس مولوی عبدالباقی حقانی رئیس امتحانات معیاری وزارت تحصیلات عالی و مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات کشور نیز پیرامون موضوع صحبت نمودند. کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسئولیت ورونو.